السلام علیکم ګرانو محترمو اولیدونکو د دویچ میت ابراهیم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او دا درس تر پایه پورې وګورئ. د همدې درس موضوع ده ډیټ سایټ. ډیټ سایټ وخت. ډیټ سایټ وخت. دلته لرو منشمل. منشمل ځینې وخت. منشمل ځینې وخت. ځینې وخت منشمل. داملس. داملس په هغو وخت کې. داملس په هغو وخت کې. اما. اما همیشه. همیشه. اما همیشه. شپیته. شپیته وروسته. شپیته وروسته. فرو وختي یالو وخته. زلتن کم. زلتن کم. manchmal, damals, immer, später, früh, selten. همدا ورسره ترجمه ده. بیا دلته لرو نی. نی یا هیڅکله. نی یعنی هیڅکله. هیڅکله. einmal یو ځل یا یو وخت. einmal یو ځل یا یو وخت. jetzt اوس. jetzt heute نن ورځ. heute نن ورځ. neulich neulich نوی یا تازه. neulich. او په پای کې هم لرو zweimal. zweimal یعنی دوه ځله. نو دا و د وخت په اړه باندې ځینې معلومات. که تاسو هم غواړئ د جرمني ژبې د زده کړې په برخه کې نور درسونه هم ووینئ نو کولی شئ چې دویچ میت ابراهیم یوټیوب چینل ته تشریف راوړئ. مهرباني وکړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ. د بیل آیکن هم د سره پریس کړئ تر څو د نوي درس د اپلوډولو په وخت کې تاسو ته نوټیفیکیشن یا خبرتیا ورسیږي او هغه درس درنه پاتې نشي تر څو یو څه زده کړئ. نو تر بیا درسونو پورې ښې چارې ښه وختونه د الله په امان.